د زړه بدوالي او د کانګو د مخنیوي لپاره بهترینې طریقې. مخکې له دې چې دا طریقې تاسو ته در وښیو، یوه کوچنۍ هیله در څخه لرو. که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي زموږ چینل در سبسکرایب کړئ، په خوا کې د بیل ګنټۍ نشان باندې کلیک وکړئ. نو دغه طریقې په اساس کولی شئ تاسو د کانګو او یا د زړه بدوالي مخنیوی وکړئ. دا چې کانګې او زړه بدوالی د ډېرو ناروغیو کې رامنځته کیږي. د ځینو ناروغیو له امله د کانګې او همداشان د زړه بدوالی رامنځته کیږي چې دواړه خطرناک دي او دواړه د بدن لپاره ښه نه دي. په د زړه بدوالي سره تاسو هیڅ ډول غذا ته زړه نه کیږي او د همداشان د کانګو په کولو سره ستاسو هغه غذا چې خوړلې مو ده هم به غورځول کیږي. نو د دې لپاره ځینې طریقې موږ تاسو ته ښایو چې په دې طریقو په واسطه کولی شئ مخنیوی وکړئ. نو کورنۍ درملنې موږ تاسو ته ښایو چې د دې مثبت اغیزه لري. اول، ادرک چې تاسو په عکسونو کې ګورئ، یوه کشوغه د دې ادرک پوډر واخلئ او د یوه کشوغې د لیمو اوبه سره یو ځای کړئ، ښه یې سره مکس کړئ، مخلوط یې کړئ. دا نوشي وخورئ چې په دې سره به انشاءالله هم د کانګو او د زړه بدوالي څخه مخنیوی وشي. دغه طریقه په ورځ کې څو ځله تکرار کړئ. دوهم، ویلنی چې تاسو په عکس کې ګورئ، دا د دې پاڼې به راواخلئ، دا بیا وچ کړئ، ترڅو بیا یې مایده کړئ ترڅو چې یوه کشوغه ترې پوره شي. بیا دغه یوه کشوغه د ویلنې پاڼې وچې پاڼې د یو ګیلاس ګرمو اوبو ته واچوئ. بیا یو د 5 څخه تر 10 دقیقو پورې انتظار وکړئ. د دې وروسته دغه یو چای شکل غوره کړي، بیا یې نوشیجان کړئ. همداشان که چیرې تاسو دا طریقه نه ترسره کوئ، تازه د ویلنې پاڼې موجودې وي هغه ومینځئ، همداشان دی وژوئ او اوبه یې تېرې کړئ، په دې سره به هم دا ستونزه حل شي. همداشان تاسو کولی شئ په دې طریقه هم د کانګو د زړه بدوالي مخنیوی وکړئ. یو ګلاس اوبه راواخلئ، دې ته یوه کشوغه ګبین ور واچوئ، همداشان یوه کشوغه د مڼې اوبه ور واچوئ، ښه یې سره مکس کړئ او بیا دغه اوبه وڅښئ. انشاءالله د دې ستونزه به مو حل شي. که چیرې غواړئ یا اړتیا پیدا شوه دا ستونزه کانګې او زړه بدوالي بیا رامنځته کېده، د اړتیا په صورت کې دغه طریقه بیا هم استعمالولی شئ. نو هیله کوم چې ویډیو مو خوښوي، که خوښه مو وي لایک یې کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ او دا ویډیو درسره شیر